بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام شاگردای عزیز و امیده که تمام شما عزیزان دارای صحت کامل باشین. سلام او نیکی هیلی گرانو ازدکاونکو دا هیله دا چروغ او جور اوسه. گرانو ازدکاونکو ننانای درسم پلکاو شاگردای عزیز درس امروزی خدا آغاز میکنیم. مضمون دریس صنف ششم است. موضوع ما نعت شریف است. درس دوم است. جلسه چهارم است. اسم استادتان چی است؟ رازیه غفوری. گرانو زدکاونکو مضمونم دی دری ټولګی دی شپږم. موضوع د نعت شریف. درس هم دی دویم او برخه هم څلورمه ده. د ښوونکي نوم هم دی استاد رازیه غفوری. څښتن طالب مې پیل کوو. ګرانو زدکاونکو تیر لوستم څه وه؟ ګرانو زدکاونکو تیر لوستم نعت وه. نعت هم وویل ته د قسمت پورې او معنا هم کړه. باقي نن وایي. یو دفعه زه تاسو ته بیا هم تکرارومه، کېږي څوک غیر حاضر اوسېږي دا درس یې غوږ نیولی ونیسېږي، هیله ده چې هغه هم اوس ناست اوسي زده یې کړي. د ده درس موخه هم څه ده؟ چې شاګردان متن ولولي او ویې لیکي او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لوړ مقام وپېژني. شاگردای عزیز درس گذشته ما هم نعت بود که تا این قسمت ما خواندیم، معنایش هم براتان گفتم به دری هم به پشتو و هدفش هم ای بود که ما خوانده بتانیم، ایره نوشته کرده بتانیم و مقام والای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بشناسیم. یک بار گفتم براتان میخوانم. شکر حق را که پیشوا داریم، پیشوایی چون مصطفی داریم. مهتر و بهتر و گزین همه، سرور و خاتم و نگین همه. او شریعت عیان کند ما را، او طریقت عیان کند ما را. صلوات خدای بر وی باد تا به روز جزا پیاپی باد. امت او دوستدار وییم، دوستدار چاریار و وییم. چون ابوبکر و عمر و عثمان، مرتضی دان علی رحم و رضوان. رحمت حق نثار یارانش، باد بر جمله دوستدارانش. شاگردای عزیز براتان تا آخر خواندم، یک بار دیگه هم از سر تا آخر میخوانم. بعد از او باز از این قسمتی که میخوایم براتان معنایش بگوییم براتان میگم. شکر حق را که پیشوا داریم، پیشوایی چون مصطفی داریم. مهتر و بهتر و گزین همه، سرور و خاتم و نگین همه. او شریعت بیان کند ما را، او طریقت عیان کند ما را. صلوات خدای بر وی باد تا به روز جزا پیاپی باد. امت و دوستدار و وییم، دوستدار چاریار وییم. چون ابوبکر و عمر و عثمان، مرتضی دان علی رحم و رضوان. رحمت حق نثار یارانش، باد بر جمله دوستدارانش. خب من مطمئن هستم شما شاگردای عزیز درس گذشته را خواندین و من به همراه درس جدید براتان دوبار هم تکرار کردم. حالا میریم به این قسمت معنایش براتان میگم. امت او دوستدار وی، دوستدار چاریار وی. میگم ما به امت از اوستیم، مونگ ده چاپ امت که استو، مونگ ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با امت که و دوستدار داغه، یعنی داغه څلور یاره چی دیم مونگ تا دیر گران دیم. چه هغه یاران څوک دي؟ چې ابوبکر و عمر و عثمان، مرتضی دان علی رحم الرضوان. که او چهار یارش هغه څلور یاره څوک دي؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی دی چې د خدای تعالی رحمت یعنی همیشه په هغو اوسیږي. رحمت حق نثار یارانش، باد بر جمله دوستدارانش. وای خدای پاک دی دغه څلور دوستداران د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دي، یاران چې دي، همیشه حریق رحمت دي که د خدای رحمت دی همیشه پرې اوسیږي و د خدای رحمت هغو کسانو باندې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغو باندې ډیر ګران دی. باد بر جمله دوستدارانش. هغو باندې دی چې همیشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ډیر ګران دی او با ارزښت دی. صلوات خدای بر وی باد تا به روز جزا پیاپی باد.
آمد تو دوستدار و ویم دوستدار و چاریار و ویم. منگه د ماغ د همت څخه یاستو و داغه څلور یاره موږ ته ډېر محترم دي او موږ باندې ګران دي. چون ابوبکر و عمر و عثمان مرتضی دان علی رحم الرضوان. چې هغه څلور یاره یې څوک دي؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی دی. رحمت حق نثار یارانش باد بر جمله دوستدارانش. وای همیشه د خدای تعالی رحمت د په هغو باندې اوسیږي او هغه کسان چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته ګران دی هغو دې همیشه رحمت د خدای رو باندې اوسیږي، نثار دې اوسیږي. ورانو زده کوونکو هیله ده چې دا لوست مې تاسو ته وویل تاسو زده کړي وي او مانای چې مانا هم ورته زده کړي اوسیږي چې ما تاسو ته کارخانگی هم درکړې وه. امیدوارم چې تاسو هغه ترسره کړي اوسیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست کې په تاسو په نظر کومه کلمې مغلقې کومه چې تاسو زده کړي ونسي ډېر څه ما لغتونه دلته بیرونویس کړي دي بیا هم ګورم چې کوم لغت کې تاسو مشکل ولرئ هغه هم تاسو کولی شئ بیرونویس یې کړئ او پوښتنه وکړئ. چې دغه ټولې کلمې واضح دي ما په لغتونو کې هم ځای ورته ورکړی دی. هیله ده چې د لوست لغتونه هم دي. لغت معنا لغت دی او مانای ده. لومړی لغت خاتم مانای څه ده؟ ختم و آخرین. چې موږ ورته که جمله ووایو په فارسی کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خاتم پیغمبران است. یعنی آخرین پیغمبران دی. صلوات درودها که زه په پښتو کې تاسو ته جمله ووایم موږ همیشه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صلوات وایو. ما همیشه صلوات بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرستیم. اندسی هم مرتضی پسندیده. تاسو خپل هم جمله جوړولای شئ. جمله ډیره ساده ده. چون مرتضی په درس کې چې موږ وویل حضرت علی ته هم وایي. عیان ظاهر یا آشکار یعنی عیان دوه معنی لري ظاهر او آشکار دواړه یا معنی مترادف کلمې دي. عیان ظاهر آشکار. موږ ته د خدای تعالی ټولې معجزې عیانې دي. بر ما تمام کائنات یعنی عیان میکنه که خداوند جل جلاله وجود داره. این لغت ما من بیله. لغتم دی گزین انتخاب شده. گزین انتخاب شده. چې مونږ ویلی شو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خدای تعالی گزین پیغمبر و. خب شاگردای عزیز امیدوار هستم از درس امروزی چیزی آموخته باشین و این درس هم میخوایم به شکل خلاص برای شما بگویم که تا باشه چیزی خوب یاد بگیریم. خب شاگردای عزیز ما خواندیم نعت به کی میخوانیم؟ نعت به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که گفتیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبران است. قرآن کریم به کی نازل شده؟ به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است.
که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نام پدرشان عبدالله بود و نام مادرشان بیبی آمنه بود. و ما گفتیم که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 4 یار داشت که یارانش بسیار پیش عزیز بود، گرانقدر بود. اینا را دوست داشتن که اینا کیها بودن؟ شما اینا 4 یارشام یاد گرفتین که کیها بودن؟ گفتم میتونین برام شاگرد عزیز؟ گرانوز دکون که توس مطلع شد چه 4 یار ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چوکو سلور یاره؟ ما گرانوز دکون که ابوبکر، عثمان، عمر، مرتضی، علی تیموی، حضرت علی چې د څلور یاره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یاران بود. شاگرد عزیز، ما و شما یارای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را هم شناختیم که اینا کی بودن؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی. این 4 یار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که اینا را بسیار دوست داشت و ما همیشه دعا میکنیم که اینا را خداوند همیشه حریق رحمت کنه و تمام دوستداران حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را خداوند سرشان همیشه رحمت کنه. گفتیم در این تصویر شما کجا رو میبینین شاگردای عزیز؟ در انظور که تاسو څه کوم ځای ګورئ؟ موږ ګرانو زده کوونکو دا انځور د مدینې منوره دی، چیرته چې د مسلمانانو ډېره لوړه زیارتګاه ده. څوک ماته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعد د چې موږ نعت ویل ما تاسو ته معنا کړ، څوک خبرې کولی شي؟ ډېر ښه. تاسو ته مې ویلې چې د چا زوی و، مور یې څوک و، چېرته تولد شوی و، د ده کومه کارونه کړي وو، قرآن شریف ورته نازل شوی و، د ده یاران څوک وو، دا خبرې وې چې ما تاسو ته ټولې ویلې دي. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو نننی درس هم د یاده کړی. خب شاگردای عزیز، به امید از این که از درس امروزی ما شما چیزی آموخته باشید. بعد از این کارخانگی را براتون میدم، شما را به خداوند یکتا بیامتا میسپارم. کارخانگی تان هم همه قسمتی که امروز خواندیم تا آخر شده کتابچه هایتان نوشته کنین و این لغاتی را که براتون گفتم، برش جمله هم گفتم، شما این جمله را نه اما جملات جدید به این لغات در کتابچه تان نوشته کنین. خداحافظ.